دوستانو دا مووی د ایل بوی دویم پارت دی که د دې اولنی پارت تاسو نه کتلی نو تاسو دا مووی وګورئ که تاسو باندې ښه ولګي نو تاسو اولنی پارت هم کتلی شئ تاسو ته به لینک په ډسکرپشن کې میلاو شي دا ډیر د رومانچ نه भरपूर مووی ده یقینا دا مووی به په تاسو ښه ولګي د مووی کهانی شروعات ته یو وایس اوور نه وشي چې په دې کې یو راجا موږ ته وښیي چې د انسانیت د بچ کولو لپاره د یو خوفناک چوړیل سره مقابله لراغلی د دې چوړیل نوم چې کوم وي د دې نیموي نوم وي د دې اصل کې کوشش دا وي چې زه د دنیا نه د انسانانو خاتمه وکړم دې ځکه دا بادشاه چې کوم وي دا هم سکم نوي د انسانیت د بچ کولو لپاره د دې چوړیل مقابله ته راغلی د خپل پوره سینا سره راغلی د دې چوړیل خواته خو دې په دې ځکه یو چال وچلی دی په دې خاموشي انداز کې راشي چې زه د دې چوړیل مخې ته اتیار غزاروم د سره یو تلوار د دې ایکس کلیبر نوم وي دا یو جادویي تلوار وي او د په ډیره تیزی باندې د دې تلوار باندې د دې چوړیل نه د اثر لړکی او د دې چوړیل د سلور ټوکړې کې او دا په جدا جدا صندوقونو کې بند کې او په یو ځای کې دا تقسیم کې دا صندوقونه چې دا چاته میلاو نشي د دینه بعد بیا موږ ته د 2025 یو پارت وخی چې په هغه کې زمونږ چې کوم مین هیرو وي د ایل بوی نوم وي د خپل یو مرګري په تلاش کې راغلی د مرګري د سړي خورو په تلاش کې راوتلی ډیر وخت نه غیب شوی وي ایل بوی ته د نه میلاویږي د په یو کلب کې میلاو شي چې ردنه په خپل یو ادمخور جوړ شوی وي یعنی د انسانانو د لپاره یو غټه خطر وي ایل بوی د ځکه خپل د ملګری د بچ کولو ډیر کوشش وکي خو د ملګری په ایل بوی باندې ډیر زیاتې عمله کوي ایل بوی خپل د ملګری د بچ کولو ډیر کوشش کوي خو د ملګری ادمخور وي د په اوا کې گزار کې پد کې یو خمبه راډ لاړ شي د دینه بعد موږ ته ایل بوی وخی چې د خپل اپیس ته راشي د چې کمپلار وي د ته وای چې ته یو داسې ادم خوران دي چې هغه د انسانانو تباہی کوي پلار په دې ځکه ایل بوی ته وای چې ته به هغه ملک ته لاړ شي او ته فورا د ادم خوران چې کم دي د دې به د کابو کولو کوشش کې د دینه بعد ایل بوی یو بل ملک تراشي دا ته دلته کې دا پته ولګي دا کم ادم خوران چې دي د انسانانو وینس کې او دا ډیر خطرناک دي د دینه بعد ایل بوی یو ته خاني ته لاړ شي په هغه کې یو خزبي او دته د زوړ ماضی یعنی د چې کوم وخی هغه را یاد کی دته و چې اصل کې تی په دې دنیا کې د دې لپاره جوړ کړی وي چې تر دې دنیا تباہی وکي په اصل کې د شیطان بچي او ستاد لپاره داسې یو پیشنګوي شو چې ته به د دنیا تباہ کې خو پروفیسور تا د ارسا باوجود ته مړ نکړي او هغه پتا باندې رحم وکاو او تعالی د پلار مینه درکړه د دې د وجه تا نه یو ښه انسان پروفیسور جوړ کو ایل بوی چې کله دا واوري دی وای چې اخر د دنیا د خلک زمانہ دونه نفرت ولیکي ولې چې زه خور د خلکو سره ډیر زیات خیم او زه د دنیا ستبای نه کوم د دینه بعد مونږ ته یو کریچر وخی چې رده د شکل د سور په شانتي او د په دغه ځای کې خلک مړ کی او د یو صندوق راپټ کی دې صندوق کې نور سنوي خدا غ نموي چې کومه چوړیل وي د هغه یو سروي یعنی په دې کې یو خلاصه وشي چې هغه چوړیل د هغه روح وسو هم ژوند دي او دا شیطانان د دې چوړیل واپس د ژوند کولو کوشش کوي د دینه بعد موږ ته یو پټ وخی چې ایل بوی د سکسانو سره په ګوړو روان وي د هغه راکشس پیچه کوي دوته په لار کې د انسانانو ټوکړي ښکار شي او په دغه ځای کې د راکشس پکې غړ قدمونه اوموي په دې کې د چرچ چې دا کم کسان وي دو بچغه ایل بوی وای چې مونږ خپل ملک تعالی نشو در کولای ردو د کینه مطلب دا چې مونږ دا نه غواړو چې ته د ادم خور ختم کې او تر دې ایرو جوړ شي د دې د وجه د چرچ تا کوم مشر خپل د کسانو ته حکم وکړي چې دا ایل بوی مړکای او دو ایل بوی ډیر په بیرمۍ سره پکې تلوارونه اومنډي ایل بوی د دو مقابله وکړي خو دو په ډیر زیات وی په دې ځکه هغه ادم خوران ناس وی چې د انسانانو یو ډیرې جوړ کړی وي او دو راشي دا ټول کسان مړ کی ایل بوی ډیر په بهادری د دو مقابله کې او د ادم خوران باندې مړ کې خور دینه بعد ایل بوی په خپل هم بیهوش شي ولی چې د ډیر زیات زخمی شوی وي د دینه بعد بیا موږ ماستر نیموي چوړیل وینو چې هغه واپس ژوند شي وي لردي د شریر پورا ټوکړې نورې پکار وي د خپل د چيله ته وای چې مال زما د جسم نور ټوکړې پیدا کزه به تعالی دومره طاقت راکم چې ته د ایل بوی نه خپل بدله په اسانۍ واخلې د ایل بوی سره دښمنی د دې په باره کې به مخه ته کہانی کې زتا ته ویم د ایل بوی په یو کور کې سترګې کولاو شي
په دې کور کې چې کومه جنۍ وي د دې ایلیس نوم وي. اصل کې ایل بوی دا جنۍ د بچپن نه پیژني. په دې ټیم کې د دې جنۍ په کور کې د دې مور او پلار نه وي. دا د ایل بوی ته خبرې کوي چې زه خو اریان یم چې دا مونسټر اخر ته ولې وجني، حالانکه ماته د فیوچر پته ده چې ته په اخره کې د دې دنیا تباہي کې. د جنۍ سره داسې شکتی وي چې دا د روحونو سره خبرې کولی شي. په دې ځای کې ایل بوی ته د پروفیسر ټلیفون راشي. دته ووایي چې یو مونسټر د کوین یو عیسا پټه کړله، یعنی هغه کوین دوباره نه ژوندی کوي. د پروفیسر خوا ته راشي او د سره د تیرې زندگی په باره کې خبرې کوي. د پروفیسر ته وایي چې تا ته دومره پته وه چې زما د وجې به دنیا تباه کیږي، نه تا اخر زه ولې ژوندی پرېښودم، تا زه ولې نه مړ کولم. پروفیسر ته وایي ته فی الحال د دې خبرو ټیم نه دی چې څه ما ته وایي، ته ورشه. پروفیسر د یو ایجنټ سره میلاو کی. د ته وایي چې دا یو ایجنټ دی. په دې ځای کې د ایجنټ د ته وایي چې یو خوفیا تیخانه ده، په هغې کې د کوین یو عیسا پرته ده. دا درې واړه د دغه ځای نه فوراً ځای ته لاړ شي چې په کوم ځای کې د کوین یوه عیسا پرته وي، یعنی دا هغه ځای وي چې کم کې هغه چوړیل ښځه وي او د ایل بوی ته یې د ده په باره کې قصه کړې. دې ځای کې ایلیس ایل بوی ته ووایي چې د دې ښځې چې کوم روح دی هغه په دې ځای کې موجود دی او زه هغه راغواړم. دا په ځان باندې څه شکتي ووایي او د دې د خولې نه هغه روح راوځي. دا ایل بوی ته ووایي چې دا چوړیل خپلې ټوکړې واپس جوړولو کوشش کوي او دا د ځان دپاره یو راجا ګوري او تو کوشش وکړه چې دا ستانه دوباره ژوندی نشي، کنه دا به دومره شکتیشالي شي چې دا به د پوره دنیا تباه کړي. د دې نه بعد دا روح غیب شي، په دو باندې څه د قدمونو आवाज ولګي. دو چې هغه طرف ته منډه کې چې وګوري دغه ځای کې هغه ځناور د دغه کوین چې کومه عیسه وي هغه تښتي د دې چوړیل. ایل بوی په ده پسې منډه کې خو څه عجیبه شکتي دا ایل بوی روکاو کې، یعنی ایل بوی مخې ته نه پرېږدي. په دې ځای کې د ایل بوی په دې ډیمن باندې ډزې وکړي، خو دی د دې ځای نه وتښتي. په دې ځای کې موږ ته د ډیمن او د ایل بوی حقیقت پته ولګي. اصل کې د ډیمن به روحونه بدلول د یو کورواله نه د ایلیس پټه کړ وه او ردی په ځای د ځان نه ایلیس جوړه کړ وه. خو دې ځای کې ایل بوی د ډیمن د ځای نه وزغلی او اصلي ایلیس خپل مور پلار ته واپس ورکړي، یعنی کومه ایلیس چې موږ وس د ایل بوی سره اینو د دې د وجې د ډیمن چې کوم اداره د ایل بوی ډېر سخت دشمن جوړ شوی وي. د دې نه بعد موږ ته اچوړیل نیموی وښیي چې هغه بلیک میجیک په ځانو کې او خپل د جسم پوره ټوکړې واپس جوړ کړي، یعنی دا دوباره نه ژوندی شي، مرګ لا دوکه ورکړي، خو دا ډېره زیاته کمزوري وي. بل طرف ته موږ ته پروفیسر وښیي، په ده پسې ایلیس او ایل بوی راشي. پروفیسر ډیر زیات پریشان وي، دی په دې چوړیل باندې پورا ریسرچ کړی. د ایل بوی ته وایي چې تعالی زر سه زره دا چوړیل ختمول پکار دی. دلته ورته ایل بوی وایي چې دا چوړیل کمزوري ده، دا چاته نقصان نشي رسولی. خو پروفیسر په دې باندې پورا تحقیقات کړی دی، وایي چې دا ستا هسې د وهم خبرې دي، دا چوړیل جلد سے جلد ختم کا. ایل بوی د خبرونه راپاسي، دی یو ځنګل ته راشي، د ته څه عجیبه روشني ښکاره شي او دی پکې یو بلې دنیا ته لاړ شي. هلته دته یو چوړیل میلاوه شي، یعنی هغه چوړیل چې کمی د مووي په شروعات کې ویلو چې تاسو د دې نموی چوړیل ټولې ټوکړې را ژوندی کوي. په دې ځای کې ایل بوی د دې نه تپوس وکړي چې دا چوړیل په دې ټیم کې په کوم ځای کې ده. دا ایل بوی ته وایي چې زه به تا تر خبر وکړم چې دا کوم ځای کې ده، خو ته ماله خپله یوه سترګه را. ایل بوی ورته وایي چې ته مخکې ماته دا ووایه چې چوړیل په کوم ځای کې ده. دا ورته ووایي چې کوم باچا د دې نه سر لر کړی د دې ټوکړې کړې وې په هغې ونې سره د دې وینه ده او یقینا دا به خپل هغه وینه له واپس ځان رسوي چې دې ته طاقت میلاو شي. په دغه ځای کې ایل بوی په دوکه باندې د دې چوړیل نه ځان وباسي، یعنی دی له خپله سترګه ورنه کړي. د دې نه بعد ایلیس، ایل بوی او هغه ایجنټ تو درې واړه هغه ځای ته راشي کوم ځای کې چې د دې چوړیل نه وینه توی شوي. دوره دغه ځای نه لکوټې لرې کوشي، ولې چې دغه ځای کې د چوړیل چې کوم باډي ګارډ وي هغه ټول په انتظار کې د خلکو د وینې څکلو دپاره. دې ځای کې ایل بوی په هغه چوړیل پسې راشي، خو دا نه ډېر زیات ټیم ضایع شوی، چوړیل ته خپله وینه واپس میلاو شي او دې ته ردې شکتي میلاو شي، یعنی دا واپس نه پاورفوله چوړیل جوړه شي. دغه ځای کې ایل بوی راورسي. دا ایل بوی ته ووایي چې زه تاله یوه موقع بله راکوم، ته زما سره ملګری شه، موږ دواړه به په دې پوره دنیا باندې راج کوو، ته به زما راجا جوړ شي او زه به ستا مهرانې جوړه شم. خو په دې ځای کې ایل بوی دې ته صفا انکار وکړي چې زه د چا غلامي نه کوم او ته یو چوړیل وې او زه د چوړیلو صحت چرته هم نه ورکوم. په دې ځای کې دا چوړیل چې کومه وي دا ډېره زیاته غوسه شي او دا د ایل بوی باندې څه جادو وکړي. ایل بوی په دغه ځای کې بې بسه شي. بل طرف ته دا چوړیل په هغه ایلیس جنۍ باندې یو جادویي تیر سره حمله وکړي. د هغه لږ ساعت بعد د دې جنۍ چې کوم آلات وي دا ډېر زیات خراب شي. دې ځای کې دا چوړیل چې کوم وي دا ایل بوی ته ووایي چې زه به ډېر زر واپس راځم او ته به زما راجا جوړېږې او ته به د خپل لاسونه د دې پوره دنیا تباهي کې.
په دې ځای کې په موږ ته په سین کې یو بله چوړیل وښیي چې دا په ایل بوای پسې راشي. اصل کې دې چوړیل د نیمو چوړیل خلاف د باچا ساعت ورکړی، د دې د وجې باچا دا چوړیل وجلی وي. دا په ایل بوای پسې راشي، ایل بوای دا د مرۍ نه راټینګه کړي. په دې ځای کې دا چوړیل ایل بوای ته ووایي چې داسې یو جادوګر شته، هغه د باچا یو خاص کس دی، د هغه د وجې باچا دا چوړیل وجل وه او هغه ستا دا ملګري سمولی شي. ایل بوای د دې سره شي او دا په هغه جادوګر پسې راشي او جادوګر په لږ ساعت کې دا جنۍ چې کومه وي دا ډیره زر ښه کړي. دا ایلیس جنۍ ښه شي. ایل بوای چې دا ویني دی ډیر زیات خوشحاله. دې ځای کې دا جادوګر ایل بوای ته ووایي چې ته په اصل کې څوک یې؟ ته د باچا د نوسۍ زوی. هغې د یو ډیمن سره واده کړی او د هغې نه بعد ته پیدا شوې. ته چې کله پیدا شوې نو خلکو ووایي چې دا یو ایل بوای دی او د ده د وجې به دا پوره دنیا تباه کیږي. د دې د وجې خلکو تا ته شیطان او بوره بوره خبرې وکړې. که ته په اصل کې دا چوړیل ختمول غواړې نو ته به د باچا هغه ایکس کلیبر چې کم تلوار دی هغه تلوار به ته را اخلې. دا جادوګر دته په جادو باندې دقه تلوار وښیي. ایل بوای د دې تلوار طرف ته روان شي. دا جادوګر ورته ووایي چې دا هغه کس راچوتولی شي چې کم د دې باچا اصل خاندان وي. ایل بوای چې کله د تلوار ته لاس کې دته څه عجیبه غونته نظاره ښکاره شي، یعنی د وجې دا پوره دنیا تباه شوې ده. دې د شک په ماحول کې پساو شي. دې د وجې د تلوار ته لاس نه کړي، دا تلوار په دقه ځای کې پرېږدي. دا جادوګر درته ووایي چې دا اخرنی ځل و، ما په خپل جادو باندې دا تلوار د دنیا ته واپس راوستو او اوس دوباره په ما کې دا شکتي نشته چې زه دا تلوار واپس د دنیا ته راولم. په دقه ځای کې د دې جادوګر نه دا روح وځي او جادوګر مړ شي، یعنی د جسم ټول خاورې شي. بل طرف ته موږ ته هغه جادوګر وښیي چې هغه خاریې ته راشي او هغه په دې خاریې کې د خون ندیانې بهاو کې، یعنی یو کس هم ژوندی نه پرېږدي. اصل کې دا هغه طرف ته روانې وي چې کوم ځای کې د ایل بوای پروفیسر پلار موجود وي. دې ځای کې ایجنټ ته پته ولګي د دې د وجې د درې واړه د قضیې نه راوځي. د چې کله خپل کور ته راشي هلته کې هر طرف ته لاشونه پراته وي، یعنی د دې پلار پکې پته هم نه لګي او د چوړیل دا ټول هر سره ختم کړی وي. په دې ځای کې ایل بوای ته پته ولګي چې راته ښکاري د کوین زما پلار وجلی دی. خو دا ایلیس ورته ووایي چې هغې ستا پلار نه دی وجلی، ستا پلار ژوندی دی. د هغې مین وجه دا ده که ستا پلار چېرته مړ وی نو د هغه روح په دلته کې موجود و، ما به ورسره خبرې کړې. دوی ته په ټلویزیون کې پته ولګي چې په دې ټیم کې کوین په یو چرچ کې موجود ده. ایل بوای او دا درې واړه د چرچ ته راشي. په دقه ځای کې هغه ادمخور وي چې کم د ایل بوای ډیر سخت دشمن وي، دی په ایل بوای باندې حمله وکړي او د ایل بوای سره چې کم ایجنټ وي دی ډیر بوري طریقې سره زخمی کړي. په دې ځای کې د ایل بوای چې کم ایجنټ وي دی ځان ته ستنې لګوي، د هغې د وجې دی په کنټرول کې وي، یعنی ردنه یو راکشس جوړیږي او دی په دې ټیم کې ځان ته ستنه ونه لګوي، د دا جسم بدل شي، د دنه یو راکشس جوړ شي. ایل بوای او د دواړه په هغه ادمخور باندې حملې شروع کړي. د سور په شکل والا د ادمخور چې وي دی ډیر زیات طاقتور وي او د دې دواړو سره ښه د مقابلې ټکر واچوي. په دغه ځای کې هغه چوړیل راشي او دا ادمخور د ایل بوای وجني دا چوړیل دی منع کړي چې دی مه وجنه، او بل طرف ته د الک نه چې جانور جوړ شوی دا چوړیل دغه جانور ټوکړې ټوکړې کې د ایل بوای په هوا باندې چوت کې. د قضیه کې اصل کې دغه بادشاه چیمبر وي هغه توره دلته موجود وي چې کمی د وجې د ایل بوای ته طاقت میلاویږي. دا چوړیل دی مجبوره کې چې ته دا تلوار راواخله او ته به یو راجا جوړ شي او موږ به په دې پوره دنیا باندې راج کوو، یعنی دی چې دا تلوار راواخلي رده د وجې به دا پوره دنیا را د تلوار د شکتۍ د وجې تباه شي. دا دله ډېر زیات لالچ ورکړي خو ایل بوای ورته انکار وکړي. په دې ځای کې دا نیموی چوړیل چې کم وي دا رده د پلار مخامخ راولي او رده په مخامخ ته د پلار ډېر په بېدردۍ سره دا چوړیل مړه کړي. ایل بوای په دې ځای کې ډېر سخت غوسه شي، دی د دې چوړیل نه په هره طریقه خپل پلار بدلتې اخلي. دی د وجې دی دقې تلوار ته لاس کې او دا تلوار دی د ځمکې نه راوباسي. د دې تلوار چې څنګه د ځمکې نه راوځي په دې ځای کې د آلات چې کم وي دا ټوټل بدل شي، یعنی د اصلي شکل موږ ته مخامخ راشي. د ده نه ښکرې راوځي غټې غټې ښکرې، یعنی دا د جهنم یو دروازه دی کولاو کې دی چې څنګه دا تلوار راخي د ځمکې نه د جهنم شیطانان راوځي او دا په دې انسانانو باندې حملې شروع کړي. د دې د وجې په دې پوره دنیا کې زما تباهي جوړه شي. په دې ځای کې دا چوړیل چې کومه وي دا وایي چې ته زما راجای او زه به ستا راني یمه، یعنی موږ په پوره دنیا باندې حکومت کوو. دا راته مخامخ جوکاو شي. اصل کې دی د جهنم یو دروازه د کولاو کړې وي. د دې د وجې ایل بوای خپل چې اصلي کم آلات دي هغه موږ ته ښکاره شي، یعنی دا ډېرې غټې غټې سترګې وي. بل طرف ته ایلیس جنۍ چې کومه وي هغه د پلار روح د ده سره خبرې کراو کړي. دا پلار درته وایي چې بچیا ته خو داسې نه وي، که ته انسانیت بچ کول غواړې نه ته بچ کولی شې.
ایل بوی چې د خپل پلار आवाज واوري د ډیره غټه چغه ووخي د دغه چغې د وجې د تلوار راواخلي او دا نومي چوړیل چې کوموي د دې نه د اثر لرکي یعنی دا چوړیل د یو ځل بیا وجني او د قضې کې دا تلوار د پزماګه کې واپس خخ کې دا جهنم چې کومه دروازه وي دا بند شي او دا ټول ډیمن واپس لاړ شي د خپل د خکرې چې کوموي د خکرې هم د ماتې کې د چوړیل دا سر د راواخلي د جهنم د اورته کته غوسار کې دا ویډیو د باندې خلک دلی د دریم پارت لپاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ